قادر خدای تاسې صدقې او ګوري مو نور تاسې ګوري چې تاسې دا څه چل کوئ. هغه قادر خدای دی، هغه خلک چې په رسېدو کسه طالبانو باندې چوک چوک کړله، ټیکه ټیکه یې کړله. هغه قادر ذات خدای دی چې اوس به موږ تاسې ګوري، که موږ تاسې دغه اعمال فحشا او منکر به مو پکې جاري شوله او دا به مو نه کوله، غافله شولو کې دي او قدرت او عزت مو په مد نظر ونیوئ. هغه قادر خدای دی که سخت ادا دی چې دغه شي مو ټیکه ټیکه کړي، دغه شي مو ټوک ټوک کړي. او دغه خبر د قوم دا مهمه نه ده چې اوس جنګ څنګه شو، جنګ کامیابه شو یا ناکامه شو. دغه د خدای دین ډېر زهیر دی، ډېر ټوک ټوک دی، ډېر زهیر دی. نبي علیه الصلاة وسلام ډېر زهیر دی. وروڼه دا چې په دا خپلو صفوفو کې په دا خپلو ځانونو کې متوجه شئ، وګورئ که ولسوال دی، که واعظ دی، که رئیس دی، که وزیر دی، که دفتر مشر دی، که افراد دي، وروڼه ټوله متوجه شئ وضعیت ته. مهمه نکته ده، مهمه نکته ده. توجه وړ د سبا ارمان کوئ، قسم په خدای بس په دنیا کې مو ارمان وکړي، په آخرت کې مو ارمان وکړي. او د خپلو اعمالو ته متوجه شئ. هر سړی دې خپل ځان ته متوجه شي او خپلو انډیوالانو ته چې متوجه شي، بیا به نو مسله په خیر تمامېږي. خدای تعالی واجب دا ذات ساتي، قسم په خدای دې که په ځان راوکړئ در په در ورځي، آخرت به مو خراب وي، دنیا به مو خرابه وي. دا هغه د نن ورځې خواهشات دي، باید د دې په نظر شي. دا د خدای پاک دین ډېر زهیر دی، دغه ته متوجه دي. د انډیوالان د یو بې لمانځیو، د یو منکراتو، د یو مسلمانانو د ظلم څخه وساتي، امکانونه وساتي. هر سړی ځان امیر بالمعروف جوړ کړي، په خیر خیریت کې خپل ځان ته چې هر څوک متوجه شي. دا مهمه خبره ده. مهمه دا نه ده چې جنګ ناکامه شو یا کامیابه شو یا ولې دا کیږي. نو دغه یوه خبره ده، ډېره مهمه خبره ده، ورته متوجه شئ. دغه خبره مو کوله او بل هر څوک چې د خپلو انډیوالانو پوښتیا وشي، متوجه دي چې تاریخ کې وګوري چې څه دې کوله، اوس څه کوې، پخوا دې څه کول، د کوم ځای یې، څنګه سړی یې، د ده ته نه پېژنې، د ده خبره نه تصدیقي. په وطن کې دې چې کله پسې وکړي، په دا صفوفو شي، د کاره خلک شاید ګډ شوي وي، معصب سره خرابوي، منکر اعمال کسبن کوي، ظلم کسبن کوي، په دې خاطر یې کوي چې په جسد کې د ځای وحشت و بربریت راشي. نو د خدای په خاطر دا خبره ومنئ، دا خبره عملي کړي. نن ورځ د دنیا ټوله دښمنان د خاص د فتح دین باندې دا به ټوله نور شرمندګي د خدای په حضور کې چې ټوله دنیا مو دښمنان پر سر باندې دی چې تاسې یې د اسلام دین عملي کوي او داسې تخبري بیا په اسلام کې او زموږ پاري هغه کیسې چې مولان او په دنیا او آخرت کې شرمنده کړو چې دغه بیا د دین غاویران دغه ټوله دنیا دښمني پر دې ورسره کول چې تاسې د دین غاویران یاست او بیا په آخر کې دا شی راته جوړېږي. دا نه ده ډېرې چې دا موږ ستاسې به دربدره کېږو او موږ ستاسې به ناکامه کېږو او موږ ستاسې به شرمنده کېږو په دنیا او آخرت کې. که چېرې دغه خبره عملي نه شي، دا به هېڅ فایده نه وي، دا به په ځان ونه پوهېږي، دا به اریان یې چې ته راوښوله. نو هر سړی دغه وظیفه تر غاړه واخلي، دا چې د کومې ویلی، هر سړی دغه وظیفې ته متوجه شي. اعمال ټوله پکښې سمېږي، نیتونه ټوله پکښې سمېږي. سم خبرې وکړي، باید هغه یې ولي. دغه یوه خبره ده، په دغه یوه خبره باندې که هر سړی متوجه شي، پر ځان یې فرض لازم وبولي او متوجه شي چې دا خو یو امر دی راباندې واجب دی، بلکې فرض دی د خدای د طرفه، امر دی د خدای د طرفه، یو لازمه ده پر هر مسلمان باندې دا خبره عملي کړي او ورته متوجه شي شپه ورځ. نو الله تعالی به په جنګو کې هم کامیابي درکړي او اوس ګمان نه کېږي. تاسې وګورئ په د هر جنګ کې دا ټوله خرابي رسېږي، دا د اعمالو په وجه باندې رسېږي.